یو شهید ما ته قصه کول وایي آخري یو وصیت راته کوه وایي زه نور ځم په خپل وصیت کې دوه خبرې وکولې وایي آخرنۍ وروستۍ شپه مې بېګاه کور کې و چې زه رخصت مې ترې راخیست وایي وده وم په مخ باندې مې څاڅکې راولوېده نو چې سترګې مې رڼې کړلې سر ته مې خپله مېرمن او یو وړه لورکۍ هم ناسته وه د هغوی اوښکې زما په مخ باندې پرتې وې ورو توان او جرأت یې نه لره خپل وړې لورکۍ ته یې په لاس اشاره وکړه چې زه پوه شوم مطلب یې دی چې زه لورکۍ په غېږ کې واخلم شول یې کوي وایي ما مې وړه لورکۍ غېږ کې ونیوله بیبي مې وایي په نمجنو سترګو او سرګو کې صرف دا راته وویل چې خو به لاړ سې د الله لپاره به ټوټه ټوټه سې خو ما چاته پرېږدئ دا د یو شهید داستان دی چې هغوی زما مستا د عزت ابرو او حیا د ساتنې لپاره خپل ژوند په دومره مشکلاتو او تکلیفونو کې اچولی وي پنځه کلنه وړه لورکۍ مې وه چې لا یې هم خبرې نه سوی کولی په ماشومانه ژبه راته وویل چې مامو ته چېرته ځې کم دلته پاتې شه ځکه هر بېګاه مې مور تا پسې ژاړي تندې ماشومې د معصومو سترګو نه مؤمنې اوښکې په همدې تللې چې پلار او مور یې لیده چې هغوی ژاړي د سترګو نه یې اوښکې ځي حس یې لره په دې پوهېدل خو دا مؤمنه په دې نه پوهېدل چې د ابد لپاره نور د پلارجان له غېږې محرومه کېږي پلارجان یې د الله سره خپل کړی لوز پوره کوي او ای د الله حضور ته ورځي بیا نشي راتللی دا مؤمنه په دې باندې نه وه آګاه زه اوس هم د شهیدانو دغه داستانونه چې کله را په زړه کړم انتهایی زیات ناارام یم ناقرار خوب خوراک هر ځای دغه خویندې اوس هم ما او تحت سترګې لري اسلامي نظام په دغه قربانیو باندې راغلی دا په دې باندې چاته نه پرېږدو چار لګه بوګه راپورته کېږي کله یې د بسکټ له لارې نه یا د ممبر له لارې نه یا د ازادۍ رأی د ازادۍ بیان په نامه باندې د اسلامي امارت په خلاف باندې تخت و تاس کوي نو تاسو ځوانانو ته وایم چې الحمدلله چې الله رب العزت دا فرصت درکړی دی خپلو تدریباتو ته خپلو ټریننګونو ته دوام ورکړئ همداسې جنګېږئ همداسې به خپل جنګ ته همداسې شهادت ته همداسې قربانۍ ته آماده او تیار اوسئ لکه څنګه مو چې په شلو کلونو کې په خپلو قربانیو باندې د دنیا ټولو طاقتونو ته شکست ورکړی دی همداسې به فتنهګرو لاشانو ته همداسې به فتنهګرو نورو د نورو قومونو د نورو کفارو لاسپوڅو ته چې په هر نامه باندې وي او په هره جوبه او کوبه کې راپورته کېږي د هغې لاسونه یې مات کړئ هغه ګوتې ماتې کړئ چې زما ستا د اسلامي امارت په خلاف باندې قلم باندې راڅرخېږي او هغه ژبې ګونګې کړئ ساکتې یې کړئ که د دعوت د لارې نه وي او که د ټوپک د شپېلۍ له لارې وي څوک چې د اسلامي امارت په خلاف باندې راپورته کېږي تخت و تاس کوي اسلامي امارت تر سوال لاندې راولي اسلامي امارت د نړولو کوشش کوي اسلامي امارت د تضعیف کولو کوشش کوي اسلامي امارت په داسې شیانو باندې متهم کوي اسلامي امارت د هغې څخه بري ده د دې امید باندې چې ځوانان به موجود ځوانان دلته چې کوم ځوانان موجود دي الله رب العزت ټول د الله په لاره کې قبول وګرځوي الله دې د دوی قربانۍ قبولې وګرځوي او الله رب العزت دې هغه ځوانان کوم ځوانان چې بېواده ځوانان یې الله رب العزت دې عاجل غیر عاجل په طریقه مسنونه په